د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. له افغانستان سره د اړیکو پراختیا لپاره د استرالیا لیوالتیا، د 1403 ښوونیز کال د نجونو له ښوونځیو پرته پیلېدل او د مارشال قسیم د پلویانو له لوري د غصب شوې ځمکې بیرته راګرځېدل. اوس هم له نړۍ څخه. د پاکستان په ګوادر بندر کې د 8 تنو وسلوالو برید، منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر او په سره سمندرګي کې د امریکا په بیړۍ د حوثیانو برید. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ایټالیا سفارت شارج دافیرې اغلې ناتالیا کانتوویلا د یاد هیواد ځانګړي استازي جان فرانکو پتروزویلا او ورسره مل پلاوي د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره وکتل. د کتنې په لړ کې دواړو لورو د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانستان په اړه د دوحې د وروستۍ ناستې او راتلونکو ناستو برسیره په کابل کې د ایټالیا د سفارت د فعالیتونو پراخولو له هڅو څخه هم یادونه وکړه. له دې سره د بهرنیو چارو وزیر وویل اسلامي امارت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره متوازن اړیکې غواړي او د تعامل دروازې د ټولو هیوادونو پر مخ خلاصې دي. په کابل کې د نوي کال په پار د سخي په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسم ترسره شوي دي. سلګونه کسانو په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. اسلامي امارت د دغې ورځې د رسمي لمانځنې مراسم او رخصتي لغوه کړي دي. هر کال په دې ورځ په مزار شریف کې د جنډې پورته کولو شانداره مراسم جوړېدل، خو سږکال تر دې شیبې له مزار شریف څخه د داسې مراسمو راپور نه دی ورکړل شوی. د 1403 ښوونیز کال لومړۍ ورځ پیل شوه. اسلامي امارت د پوهنې وزارت د نوي کال دوري یا حمل په لومړۍ ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ښوونځي زنګ په غږولو د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ. په دې مراسمو کې چې د اماني په عالي لیسه کې ترسره شول، د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د ښځینه خبریالانو د نه ګډون غوښتنه کړې وه او د معارف ښځینه کارکوونکو او ښوونکو هم پکې ګډون نه درلود. نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیلیږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز څخه 914 ورځې تیریږي. اسلامي امارت د کابل د کیپک تپه کې چې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم قبر هم پکې دی عمومي هدیرې ته وقف کړه. د اسلامي امارت د عدلیې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د دغې تپې ځمکه غصب شوې وه چې اوس دوی راګرځولې او له هغې څخه یې شخصي استفاده منع کړې ده. د کابل په 18مه حوزه کې د دغې ځمکې اندازه چې دولتي ده او له غصب څخه یې راګرځولې شاوخوا 555 جریبه ښودل شوې ده، خو ویل شوي نه دي چې د چا لخوا او څنګه غصب شوې وه. خبرپاڼه کې راغلي هیڅوک حق نه لري چې دغه ځمکې د شخصي موخ او یا د ځانګړې هدیرې په نوم وکاروي. پر دغې تپې د مارشال محمد قسیم فهیم قبر او شاوخوا باغ پروت دی چې د راپورونو له مخې 143 جریبه ځمکه یې نیولې ده. امریکا خپلو افغان همکارانو ته د SIV د 12,000 نورو ویزو ورکړه تایید کړه. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د پاتې 38,500 ویزو د صادرولو پروسه به د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا او د متحدینو د وتلو له درېیمې کلیزې سره برابره ده پای ته ورسوي. خو د امریکا متحده ایالاتو خپلو افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 12,000 نورو ویزو ورکړه تایید کړه. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله ښیي چې له افغان حکومت سره به خبرو کې د دې کمیټې په فعالیتونو د ځنډ لرې کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه دوی د اسلامي امارت له چارواکو سره په تماس کې دي چې د خپلو فعالیتونو بیا پیل ته زمینه برابره کړي. د سویډن کمیټې ویلي اسلامي امارت وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې په ستا کهلوم کې د قرآن پاک نسخې وسوځول شوې. سویډن کمیټې ویلي د قرآن کریم سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار په اسلامي عقیدې یو ښکاره برید بولي. او وروستی خبر، اسلامي امارت د بې اسناده موټر سایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی او له مالکانو یې غوښتي چې ګمرکونو کې ثبت او محصول کړي. مالیې وزارت په خپله خبرپاڼه کې ویلي چې دغه ګام یې د جنایي پیښو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی. له موټر سایکلونو څخه وخت ناوخت په لویو ښارونو کې د غلا، ترورونو او نورو جرمونو پر مهال کار اخیستل کیږي. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر، پاکستان د بلوچستان ایالت مسؤلین وایي په ګوادر بندر کې پر حکومتي ودانیو ټول 8 واړه برید کوونکي وژل شوي. راپورونو په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي او اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.
تر دې وړاندې رویټرز خبري آژانس په ګوادر بندر کې د یو حکومتي کمشنر په حواله لیکلي وو چې حمله کوونکو د استخباراتي ادارو په ګډون په یو شمېر دولتي ودانیو برید کړی. ګوادر بندر هرموز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د بیړۍ یو حیاتي لار ده. بلوڅانو د دې برید مسؤلیت منلی. د پاکستان چارواکي وایي د سکرو په یو کان کې چاودنې 12 کان کیندونکي وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د بلوچستان ایالت د کانونو سرپلټونکي عبدالغني بلوڅ ویلي چاودنه د سکرو په کان کې د میتان غاز له کبله شوې. د بلوچستان د کانونو چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته وړل شوي او په خبره یې د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انټوني بلینکن د غزې په جګړه کې د لنډې دمې د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون او غزې ته د نورو بشري مرستو په برخه کې د یوې هوکړې د ترلاسه کولو په موخه منځني ختیځ ته تللی. رویټرز خبري آژانس د دغه وزارت د ویان میتو میلر په حواله ویلي چې انټوني بلینکن به په جده کې د سعودي عربستان او قاهره کې له مصري چارواکو سره خبرې وکړي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوي همدا اونۍ په قطر کې د غزې د جګړې د اوربند په هدف خبرې له سره پیل شي. فلسطیني چارواکي وایي اسرائیلي ځواکونو غزه کې د بشري مرستو د توزیع پر یو مرکز هوایي برید کړی چې 20 فلسطینیان پکې شهیدان شوي. چارواکي زیاتوي صهیونیستي رژیم د غزې شمال په الشفا روغتون کې د یرغلیزو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه فلسطینیان په شهادت رسولي او شاوخوا 300 تنه نور یې نیولي دي. حوثي ډلې یو ځل بیا په سره سمندرګي کې د امریکا پر یوې بیړۍ توغندیز برید کړی. د حوثي ډلې ویاند یحیی سریع ویلي په دغه برید کې بیړۍ ته مالي زیان اوښتی دی. ورته مهال رویټرز خبري آژانس ویلي دغه بیړۍ چې غاز یې لیږدول له سنګاپور څخه د سعودي عربستان په لور روانه وه چې تر برید لاندې راغلې. او روسي خبر د امریکا دفاع وزیر ویلي متحده ایالات به اجازه ورنکړي چې اوکراین له روسیې سره په جګړه کې له ماتې سره مخ شي. لوید استین چې د اوکراین د دفاعي غونډې کوربتوب یې په جرمني کې کاوه زیاته کړې چې اوکراین ته به ډیر ژر دفاعي پوځي مرستې ورسول شي. نوموړي د غونډې پر مهال له چیک جمهوریت څخه مننه کړې چې اوکراین ته یې د 800,000 توپ ګولیو د مرستې اعلان کړی او بیرته ورګرځو خپل همکار الهام کاکړ ته. دا و د مهال مهم خبرونه تر بیا د خیر.